هیله ده چې تاسو به راته روغ او جوړ او خوشحاله اوسئ او دا مهال به ګورئ اف جي ټابز یوټیوب چینل. خوږو دوستانو تاسو لپاره مې نن یوه ډېره بهترینه او په زړه پورې طریقه راوړې ده. دوستانو په دغه ویډیو کې به زه ستاسو ته در وښیم چې موږ څنګه کولی شو د ویډیو سایز راکم کړو. که چېرته یو غټه ویډیو وي سایز یې غټ وي نو موږ څنګه کولی شو چې هغه راکم کړو پرته له دې چې هغه ویډیو خپل کیفیت له لاسه ورکړي یا دوستانو خړه شي یا خرابه شي. نه دوستانو هیڅ به خرابېږي نه، همغه ډول صفا به وي خو د ام بي سایز به یې کم وي. نو دوستانو راځئ چې په ویډیو باندې پیل وکړو. له ویډیو شروع مخکې له تاسو څخه په خورا درنه هیله کوم که زموږ چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او زموږ ویډیو در سره لایک کړئ. کله وسه مو کېږي نو موږ ویډیو در سره شیر هم کړئ. خوږو دوستانو تاسو به راشئ په سرچ برخه کې به تاسو ورته دغه ولیکئ. دوستانو تاسو کولی شئ چې دغه نومونو کې هر نوم چې تاسو ورته لیکئ نو تاسو ته به دغه اپلیکیشن راوړي. په سر کې دوستانو تاسو کولی شئ چې ورته ویډیو کمپروزر هم ولیکئ. نو چې کله دوستانو دغه ورته ولیکئ تاسو ته به ډېر اپلیکیشنونه راشي خو تاسو به صرف دغه یو اپلیکیشن ډاونلوډوئ، بل سره به هیڅ کار نه لرئ. صرف په دغه اپلیکیشن دوستانو تاسو را انسټال کړئ. ما خو الریډي انسټال کړی دی، تاسو ته اوس تاسو به دغه را انسټال کړئ او بیا په موبایل کې را خلاص کړئ. دوستانو نو زه راځم دغه اپلیکیشن په موبایل کې را خلاصوم. دوستانو د خلاصولو وروسته به دوستانو زه ستاسو ته مکمله طریقه هم تاسو ته به د دغه صفحه دغسې راشي. زه غواړم چې یوه ویډیو پکې واخلم. تاسو به یوه ویډیو دوستانو دلته راواخلئ او بیا به راشئ په دغه لاندې برخه کې دوستانو تاسو وینئ نیکسټ. دغه نیکسټ باندې به تاسو کلیک واخلئ. له نیکسټ دوستانو کلیک کولو وروسته به تاسو دلته پکې راشئ. دلته موږ ته یو آپشن راکوي، نور آپشنان سر به کار نه لرئ دوستانو، صرف په دغه کسټوم ریزولوشن په دغه آپشن باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. دلته موږ ته وایي چې دغه ویډیو چې د په 1280 کوالټۍ کې جوړه شوې دی دوستانو. نو زه اوس راځم او په دغه اوکې باندې کلیک اخلو. نوره هیڅ شي سره کار مه لرئ، صرف دغه اوکې باندې کلیک واخلئ. اوکې کلیک اخیستلو وروسته به دوستانو تاسو بیا راشئ په دغه لاندې کمپروزر باندې به ورته کلیک واخلئ. له دغه کلیک کولو وروسته به تاسو دلته دوستانو فیصدي اوس پیل شي. زموږ فیصدي دوستانو تاسو کتلی شئ چې دغه 100% پوره شي. نو زه ویډیو سکیپ کوم او بیا تاسو ته طریقه ښایم. دوستانو دغه د یو ځلې پوره شي 100%. دوستانو تاسو کتلی شئ زموږ ویډیو اوس پوره کېږي 100%. دوستانو تاسو کتلی شئ 100% پوره شوله. اوس دوستانو تاسو کتلی شئ دغه ام بي ویډیو چې و مخکې په 28 ام بي سایز کې وه، اوس چې دی 4.6 ام بي سایز ته راښکته شوه. دوستانو تاسو کتلی شئ چې دغه ویډیو چې د 22 ام بي راکمه شوه، 22 ام بي چې دی هغه راښکته شوه. دوستانو دلته تاسو ته اوس کتلی شئ تاسو د دغې ریزولوشن 1280 کې وه. اوس دوستانو تاسو کتلی شئ اوس هم په همغه کې ده 1280 نو 920 پر 920 دې کې اوس هم ده. دوستانو هیڅ فرق پکې نه دی راغلی. نو دوستانو دغه کې هیڅ فرق نه دی راغلی. زه راځم په دغه ویډیو باندې دوستانو کلیک کوم. تاسو کتلی شئ پاس ویډیو هم کتلی شئ او دغه لاندې ویډیو هم کتلی شئ. هیڅ فرق به دوستانو په دغه کې نه وي. خو دوستانو په دې کې اوس موږ کولی شو چې دغه ګیلري ته سیو کړو. نو موږ دوستانو په دغه لاندې سیو آپشن باندې ورته کلیک کوو. دغه سیو آپشن باندې او دغلته دوستانو اوکې کلیک کوو. دغه ویډیو چې دغه به موږ سره سیو شي. دوستانو تاسو کتلی شئ دغه ویډیو چې دی 4.8 ام بي سایز ته راښکته شوله. خو هېڅ دوستانو په دغې ریزولوشن کې هېڅ دوستانو رانغله، هېڅ فرق هم په دغې ریزولوشن کې رانغل د دغې ویډیو. نو دوستانو په دې کې یو بل سیټینګ هم اوس تاسو ته ښایم په دغه اپلیکیشن کې. دوستانو کله چې تاسو د بیک بټن څخه راشئ شاته دلته که دوستانو که تاسو غواړئ چې په خپله خوښه باندې جوړه کړئ نو تاسو کولی شئ په دغه سمال فایل باندې کلیک وکړئ. دوستانو نو دې باندې تاسو کولی شئ چې یعنی کوچنی وي او دلته میډل فایل باندې چې کله کلیک وکړئ دوستانو نو دغه به منځنۍ کوالټي کې وي. لارج فایل باندې چې کلیک وکړئ دغه به بیخي صفا وي. خو دغه دوستانو بیا په ډېر په زړه پورې اپشنونه دي. دوستانو تاسو کتلی شئ که غواړئ د فیسبوک او میسنجر لپاره دغه ویډیو جوړه کړئ فیسبوک باندې لیږئ یا میسنجر باندې چاته لیږئ نو کولی شئ. او د ایمیل باندې که چاته لیږئ په ایمیل هم جوړولی شئ. دوستانو کسټم سایز کې هم دوستانو دغه تاسو جوړولی شئ او لاندې سایزونه هم دوستانو تاسو ورته په دغې ته دوستانو ټاکلی شئ. که دوستانو که تاسو چې په دغه کسټوم فایل سایز باندې کلیک دوستانو وکړو تاسو دلته کولی شئ چې ورته د خپلې خوښې ام بي وټاکئ. که غواړئ په 1 ام بي کې جوړه کړئ، 2 کې جوړه کړئ، هر څو کې چې تاسو جوړوئ نو تاسو دوستانو کولی شئ چې جوړه کړئ. خو د ما چې کومه طریقه دوستانو تاسو ته وښودله نو دغه ډېره په زړه پورې طریقه نو تاسو دوستانو دغه ویډیو وکتله چې له 29 څخه تر
تر 4.8 شوړانو دوستانو دغه ویډیو در هم دې ځای که ویډیو مو خوښ شوي ده ویډیو در سره لایک کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. زه به د دغې ویډیو دغه اپلیکیشن لینک تاسو ته په ډسکرپشن کې واچوم که لینک یې پیدا شو نو تاسو کولی شئ ډسکرپشن څخه په ډېرې اسانۍ سره دغه لینک راواخلئ.